په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو مهم قماندان وژل سوی. پاکستان یې په اړه زیاته خوښي څرګنده کړې. دا چې یاد پاکستانی طالب قماندان چا او څنګه وژلی، په اړه افغان طالب چارواکو څه ویلي، بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستانی سرچینې وایي کونړ ولایت کې د ټي ټي پي یو قماندان وژل سوی. د پاکستان خبري سرچینې وایي چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان یو قماندان طارق رفیق وژل سوی. سرچینو د هغه د وژل کېدو دقیق وخت او څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی. په افغانستان کې د طالبانو د نظام چارواکو ویلي هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات ترلاسه کړي. طارق رفیق د پښتونخوا د برېښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د برید تر شا مهم کس بلل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان خلاف هڅو کې ورسره د کابل د اسلامي امارت د هڅو هرکلی کړی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.